بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نننې زموږ د ویډیو په پښتو ژبه کې د گاډو د اکسیډنټونو نه د بچ کېدو باره کې ده. په دې کې زموږ د کور د استعمال یا د عام ګاډي هم راځي او په دې کې چې کوم د کار زیونو کې موږ غټ ګاډي یا ټرکونه استعمالوو نو هغه پکې هم راځي. موږ په دې کې ډسکس کوو چې د گاډو اکسیډنټونه څنګه کېږي او دې نه بچ کېدی څنګه شي. په دې باندې ډېره اوږده ویډیو په ډیټیل کې خبرې کېدی شي. اوس به تاسو ته مین وجې ووایم. د ټولو نه اولنۍ غټه وجه چې کوم د اکسیډنټ باعث جوړېږي هغه موږ ته پته ده چې هغه اوور سپیډینګ یا زیات سپیډ کې تلل دي. چې کله هم د ګاډي سپیډ د روډ د لیمټ نه سوا شي ارزي په روډ باندې لیمټس لیکلي چې واړه ګاډي دي په 120 کې ځي او غټ ګاډي چې کوم دی په 80 سپیډ کې یا په 100 سپیډ کې ځي نو دغه سپیډ لیمټ فالو کول پکاري ځکه چې روډ داسې ډیزاین شوی کدی نه ته په زیات سپیډ کې ځي نو ګاډي به په کنټرول کې نه وي هغې نه اکسیډنټ هم کېدی شي. دویمه وجه زموږ په علاقو کې د اکسیډنټ اوورلوډینګ دی. د ګاډي کیپیسټي مثلا د یو ګاډي کې شپږ یا اووه ټنه سامان راځي په هغې کې موږ 10 یا 12 ټنه سامان ایښی نو دې نقصان دی چې د دې ګاډي کنټرول کول ګران دي ځکه چې دا د ګاډي ډیزاین یا د کیپیسټي نه ډېر زیات دي او چې کله په یو ځای کې په ایمرجنسي کې بریک اخیستلي یا راتاولي یا په سپیډ زیات او ته کنټرول کول غواړي نو هغه د کنټرول نه وځي او د اوورلوډینګ یا د زیات لوډ د وجې نه چې کوم دی د اکسیډنټ باعث جوړ شي. بله غټه وجه زموږ د اکسیډنټونو دا ده چې زموږ اکثر ډرایوران چې کوم دی هغه ټرینډ نه وي سره لایسنسونه نه وي. بعض ټایم داسې خلک ګاډو ته ناست دي چې ګاډی د خپلې خو لایسنس یا ټریننګ یې چا نه اخیستی نه وي نو تجربې د کمي په وجه باندې چې کوم دی داسې اکسیډنټونه وشي. داسې اکسیډنټونه به تاسو اکثر د سکول د ماشومانو د ګاډو لیدلي یا د سورلو د ګاډو به تاسو لیدلي چې اکسیډنټ پکې کېدی شي. بله وجه دا ده چې په دې نورو ملکونو کې هر کال چې کوم دی د دې یو خپل کمپني جوړه کړي حکومت او د هغه طرف نه به چې کوم دی ته هر کال خپل ګاډي باندې چک کوي نو چې ته چک کوي چې ټایر کمزوري لیټ کمزوري انجن کمزوري بریکونه کمزوري سي نو هغه ته وایي ته چې ټیک کړی نه نو ته هغه د ګاډي کاغذ نه نوی کوي. نو دا څیزونه خو زموږ په ملک کې نشته خو موږ ایټلیسټ دا کولی شو زموږ خلک دا کولی شي چې کم خلک هم ګاډی چلوي که د کور ګاډی دی او که د کار ګاډی دی چې دا ګاډی په روزانه بیسس باندې چک کوي د دې ټایر ګوري د دې اوبه ګوري موبلیل انجن بریک آیل ګوري د بیټري ګوري مختلف داسې څیزونه یې ګوري په ډیلی بیسس باندې. یې فایده دی چې که ګاډي کې څه نقصان راځي نو د اکسیډنټ نه مخکې پته ولګي هغه سړی ټیک کولی شي. بله غټه وجه زموږ ژوند کې د اکسیډنټونو دا چې زموږ د عام پیدل خلکو یا د سایکل چې کوم په لاره روډ باندې هسې پیدل رواني د هغوی او د ګاډو لارې بېلې بېلې نه وي. بعض ژوند کې فوټپاتونه شته خو فوټپاتونو باندې اکثر سامانونه پراته وي او خلک یې نه استعمالوي نو کوم ځای کې چې هم ګاډی او سړی یو لاره استعمالوي په یو ځای کې رواني انسان او ګاډی نو هلته کې اکسیډنټونه زیات کېږي. نو همیشه چې کوم دی مطلب لکه چا وس کېږي او یو فیکټري وي یا څه بل څه د کار غټ ځای نو د ګاډو لپاره بېله لار پکار ده او پیدل خلکو لپاره بېله پکار ده. دا په ښار کې هم پکار ده او په کلي کې هم پکار ده چې کله هم سړی او ګاډی یو لار استعمالوي نو هلته اکسیډنټ کېدی شي. دویمه فارموله دی کې دا ده چې کله هم د تیز او سلو ټریفیک لکه مطلب دا دی چې یو ځای کې ډېر سلو ټریفیک رشکم روانه او ډېر تیز د چا موټر یا فلینکوچ یا هاییس روان دی نو چې کله سپیډونو کې فرق نو هلته کې د اکسیډنټونو زیاته خطره یا مطلب چې مختلفو سمتونو نه مختلف ډایرکشنونو نه په یو روډ باندې ګاډي را رواني لکه د ښي طرف نه ګز طرف نه د اپوزیټ طرف نه ګاډي را رواني نو دې کې هم اکسیډنټ کېدی شي. درې څیزونه شو ګاډي او سړي باندې مکس کې مختلف سپیډونو والا ګاډو لپاره بیل روډ پکار دی او دې نه علاوه مختلف ډایرکشن لپاره چې کوم دی یو روډ چې کله نو هلته کې اکسیډنټ کېدی شي لکه په کوم ځای کې چې چوکي. د اکسیډنټ یو بله غټه وجه دا ده چې کوم سامان په ګاډو کې پروت وي نو هغه محفوظ کړی شوی نه وي او هغه راوغورځېږي. بعض ټایم د ګاډو نه به تاسو لیدلي چې یاره ګاډی روان دی او په لاره ترې نه څه سامان راوغورځېدو هیوي نو هغه هم د اکسیډنټ خطره جوړېدی شي. یو ټکی په انګلیش کې استعمالېږي بلایند سپاټ چې کله تاسو ګاډي کې کېنئ نو ګاډي نه غیر چاپېره ډېر داسې ځایونه وي چې هغه سړي ته ښکاري نه. لکه اوس مثلا یو سړی ریورس کوي ګاډی نو هغه ته د ګاډي شاته څه نه ښکاري چې یاره ماشوم ولاړ دی یا څوک ناست دی یا څه سامان پروت دی نو دې ته بلایند سپاټ یا ړانده ځایونه وایي. نو په دې کې چې کله هم یو سړی موجود وي او د ډرایور ته ښکاري نه نو چې ګاډی دی روان کړي ریورس یا سایډ والي نو هغه خدای مکړه چې څوک ولاړ وي نو هغه ووایي یا بل ګاډی ووایي. نو همیشه خپل ګاډي بلایند سپاټس پېژندېدل پکار دي. د دې ویډیو په لینک کې به بلایند سپاټ باندې یو ډېر ښکلي ویډیو ده د یو ټرکه به زه تاسو ته شیر کړم هغه هم وګورئ نو تاسو ته په دې باندې پوه شئ چې کله هم دا ځایونو کې تاسو ځئ چې هلته کې بلایند سپاټ زیات وي او خلک موجود وي نو ځان سره انګلیش کې ورته بینکسمین وایي یا داسې کس پکار دی چې تاسو ته اشاره کوي او درته وایي چې یاره دلته کس دی چې هغه سړی محفوظ کېدی شي. ریورس کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. ریورس کې سړي د ګاډي کې شاته څه نه ښکاري څومره چې ګاډی غټي نو دونه ورته شاته مطلب لکه که ماشوم ولاړ یا سړی یا سامان یا بل ګاډی پروت وي نو
ښکاری ورته نه. نو یا خدا په کار ده چې یو سړی تاسو سره هیلپ کوي، درته وایي چې یاره شاته صحیح چې اواز دله درکوي، که دا نه نو ریورس کولو نه مخکې سړی ګاډي راکوشي او ګیر چاپېره ترې نه وګوري چې صحیح چې هغه بچ کړي. کله هم چې ګاډي ودروي او هغه داسې په چړای باندې او ترای باندې ولاړ نو هم محفوظ کول پکار یو خو داسې کې ګاډی نه ودرول پکار، او که ودروي نو هغه ټیرونو ته څه خښتې یا څه بل څه خول پکار چې ګاډی روانېږي نه. بعض ټایم دغسې ځي کې سړی ګاډی پارک کړي او چې ډرایور ته راکوشي نو ګاډی روان شي. ګاډي لوډینګ او انلوډینګ ټایم کې ډېر خیال ساتل پکار دي. بر نه سړي باندې سامان نه غورځېدی شي. ډېر ځل داسې کار شوی دی چې سامان پکې مزدوران یا خلک ږدي او پی باندې راوغورځېږي. د ټایرونو او د بریکونو خاص خیال ساتل پکار دي. ټایر چې وشلېږي دا ډېر غټ اکسیډنټ جوړوي. ملګرو د انګلینډ یو کې چې کوم دی د هغوی لایسنس ورکولو والا کومه اداره چې ده هغوی تقریبا د 110 داسې بیماریانو نشاندهي کړې ده چې دا چاته نو هغه ته ګاډی چلول خطرناک کېدی شي. لکه مطلب لکه کم نظر یو سیز دی، کلر بلایندنس چې چاته رنګونه نه ښکاري دا یو بل سیز دی. مختلفې داسې بیماریانې دي چې په هغه دوران کې لکه هغه سړی ګاډی چلوي نو هغه خطره کېدی شي نو هغه له ډېر احتیاط پکار دی. او دغه رنګ ډېر زیاتې دوایانې هم دي چې هغه په ذهن باندې اثر کوي، نشه غوندې کې کوي نو هغه ټایم هم خیال ساتل پکار دي. ګاډی چې ډېر ټایم وچلې په یو کې زه دا غزي تاسو ته کوم چې دا غزي لا لږه ډیټیل کې ده. هلته ته څلور غنټو نه زیات مسلسل ګاډی نشي چلولی. خامخا ګاډی سیټ ته ودرې او آرام به کېږي ځکه سړي له خوب ورځي. نو خوب دوران کې چې خوب دله درغلی ګاډی نه چلول پکار. ډېر اکسیډنټونه داسې هم کېدی شي. ګاډی چې کله د کار ځي کې بعض ټایم داسې لکه وایي چې یاره د ګاډي موومنټ یا د ګاډي چلن کم ساتئ. د دې مطلب دا دی چې لکه داسې ځای جوړول پکاري چې هلته ریورس او مسلسل تاویدل د کار ځای کې نه پکار. څومره چې ګاډی تاسو ډېر چلوئ مخکې وروسته کوئ هغه عمره د اکسیډنټ خطره زیاتوي. داسې روډونه چې کچوي او په لوړه باندې په غرونو کې نو هغه ځینه هغه روډ چې کوم دی ښویېدی شي او ګاډی ترې نه غورځېدی شي، یا سلیپري روډ یې خټی یا پې اور ورېدلي هلته ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. او په داسې علاقو کې ځان پسې بل ګاډی هم تړل نه دي پکار. د ټریفک ساينس خیال ساتل پکار دي. سپیډ لیمټ څونه دی یا مطلب کوم ځای کې چوک راځي یا سکول راځي یا هسپتال راځي، په دې ساينس باندې ټریفک ساينس باندې ځان پوهول پکار دي. سره شنه او زیړه اشاره باندې او هغه فالو کول پکار دي. ځان سره ایمرجنسي کانټیکټ نمبر او فرست ایډ کټ په ګاډي کې ایږدئ. خدای مکه څه وړوکې حادثه وشي نو سړی پې زخم مخم فرست ایډ کولی شي. د دې باره کې نور ډیټیل کې چې کوم دی په انګلیش ژبه کې HCU کې او اوشا ویب سایټ دی د امریکې. د دې چینل نور ویډیوز وګورئ. د سیفټي باره کې پښتو کې سیفټي باره کې نور ویډیوز دي چې زموږ ټول ملګري خاندان هم په خپله د حادثو نه بچ شو. او که دې کې ما څه خبره غلطه کړي یا تاسو پکې څه زیاتي کول غواړئ نو په کمنټ کې ووایئ. دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټس پې وکړئ. او الله پاک حفاظت کولو والا دی. الله زموږ د ټول حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.